دوی پسترو وینو دا د شهیدانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو کور دا د باتورانو. بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1403 هجري لمریز کال د لړم یا عقرب میاشتې 18 نیټه ده. زه محبوب الله سروري یم. پام وراړوم د میدان وردګو ملي تلویزیون څخه د دې مهال خبرونو ته. په میدان وردګ ولایت کې شاوخوا 248 میلیونه افغانیو په لګښت د نوري فایبر غځونې چارې پیل شوې. مسؤلین وایي دا پروژه به د 260 کیلومتره په اوږدوالي له میدان ښار څخه پیل او د بامیانو ولایت تر یکاولنګ ولسوالۍ پورې ورسیږي. نورحال د فیم الله افغان په راپور کې. په میدان وردګ ولایت کې د شاوخوا 248 میلیونه افغانیو په ارزښت د نوري فایبر غځونې پروژې چارې پیل شوې. مسؤلین وایي دا پروژه به د 260 کیلومتره په اوږدوالي د دې ولایت له مرکز څخه پیل او د بامیانو تر یکاولنګ ولسوالۍ پورې ورسیږي. خوښ په دې اسو چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب او داسې یکاولنګ پورې به انشاءالله دغه فایبر نوري کیبل غځیږي. موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لرې پرتې سیمې چې محروم دي او خصوصا د پخواني حکومت چې جنګونه وپښکي کې نامني و دغه د وجه دا لرې پرتې سیمې پاته و نو موږ دا ځل دا کوشش وکړي چې هغه سیمو ته ولاړ سو او هلته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو. بل لور مسؤلین دا پروژه د یاد ولایت لپاره زیاته ګټوره بولي چې پکې به له زرو زیاتو کسانو ته د کاري زمینې د برابرېدو ترڅنګ د مرکز په ګډون یو شمېر ولسوالیو ته انټرنیټ هم ورسیږي. میدان وردګ د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکوو چې د میدان وردګ ولایت دغه ولسوالیانې چې جلریز ده، بهسود عیسی اول ده، عیسی دوم ده او دا ولسوالۍ چې په دې مسیر کې ټولې پرتې دي د دوی ټرانسمیشن کنیکټیویټي دوی ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه چې هلته په نامحرومو منطقو کې پراته دي هغه وصلول له مرکز سره د دغو لپاره به همدا ګټې ورسیږي. د مسؤلینو په وینا د یادې پروژې چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. زیاتوي کوښښ کوي تر څو هغه سیمو ته انټرنیټ ورسوي چې لا هم هلته انټرنیټي خدمات شتون ونه لري. په میدان وردګ ولایت کې د افغان ترک لیسې زده کوونکو د لاسته راوړنو لپاره ساینسي نندارتون جوړ شو چې پکې زده کوونکو خپل جوړ کړي تخنیکي وسایل او پروژې نندارې ته وړاندې کړې. مسؤلینو د دوی لاسته راوړنې وستایلې او د لا ښې زمینې برابرېدو ډاډ یې ورکړ. یک از یک پاکت دارن لاین از دا د میدان وردګ ولایت د افغان ترک لیسې زده کوونکو له لوري جوړ شوي تخنیکي وسایل او پروژې دي چې په ځانګړو مراسمو کې نندارې ته وړاندې کړل. دوی زیاتوي که د زده کړو زمینه ورته لا زیاته پراخه او مالي لاسنیوی وشي کولای شي غوره تخنیکي وسایل او پروژې جوړې کړي. ما چې دا کومه پروژه جوړه کړې ده د داسې یو څه خبر تولیدوم کوم چې زموږ او تاسو په چاپیریال کې موږ بې باعث او بې فایدې ګڼو. زه له هغه څخه نه تاسو ته خبر تولیدوم. هغه د کثافات زه د دغو ماشینو په واسطه باندې کولی شم چې له کثافات څخه خبر تولید کړم. اگر فسیلیتی یا مثلا امکانات به ما برابر شود ما به اندازه مثلا این آلی یک شهرک جور کردیم که ما چه اندازه واسه ما بود. اگر ما کمک مالی یا مثلا کمک‌های دیگه شود این باعث میشه که ما مثلا به شکل بسیار مدرن یک شهر خوب به نمایش بکشیم به مردم. همدارنګه مسؤلین وایي له دې نندارتون یې موخه د افغان ترک لیسې زده کوونکو یو کلنې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کول وو. ترڅنګ یې د زده کوونکو هڅې ستایي او ورته د لا ښې زمینې د برابرولو ډاډ ورکوي. وردګ افغان ترک ښوونځي نندارتون ورځ نن وله له دې نندارتون هدف زموږ د زده کوونکو د یو کال لاسته راوړنې کومې پروژې کوم پروګرامونه چې لري په هغو باندې کار کوي هغه په دغه ورځ باندې بیا نورو زده کوونکو ته او یا ښوونکو ته همداسې نورو میلمنو ته د زده کوونکو والدینو ته هغو ته دا خپلې پروژې کوي. د یادې لیسې مسؤلین وایي چې د زده کوونکو لپاره یې د زده کړې غوره چاپیریال رامنځته کړی او په لوړه سطحه د زده کوونکو روزنه کوي. د میدان وردګ ولایت د پیښو پر وړاندې چمتووالي ریاست مسؤلین وایي په یاد ولایت کې د تیرو جګړو له ناچاو د توکو زیاتې سیمې پاکې کړي او لا هم د پاکوالي کار جریان لري. زیاتوي چې په دې تړاو یې خلکو ته پوره عامه پوهاوی هم ورکړی. دا په سپینو رنګونو رنګ شوي تیږې په دې معنا چې دا سیمه د ناچاو د توکو له شتون پاکه شوې.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي چې په ځینو سیمو کې لا هم د ناچاودو توکو د شتون ویره شته. کان راځي د ځای کې ګرځېدلې دا کونډې ویني د کونډې کې کار کوي بل دغه ځای کې پوستې وي دلته خامخا ماینونه سته خلک ګرځي خو تر اوسه چاته تلفات نه دي رسېدلي چې داسې ماین لیدلی یا بل شی نه لیدلی ماین پاکان راځي ګرځي نو موږ دلته دا خواهش کوو چې راسي موږ سره همکاري وکړي او په دغه ساحې چک کې چې شته کې که نسته کې دغه ځای کې په پوستې وي داسې خواو کې پوستې وي ماین پاکان دلته یو څه اندازه کار کړی یو څه اندازه ماینونه یې هم والوځوله خونساس وله او دغه ځایونه انشاءالله صفا دي او نورې خواته ځایونه پاتې دي نو له ټولو نه دا خواهش کوو چې هغه ځای ته چې هغه ماینونه یا پوستې مخکې پکې وي ورنسي او ماین پاکان دلته راشي. د یاد ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست مسؤلین مني چې ډېری سیمو کې ناچاودي توکي شته چې د پاکولو کارونه یې دوام لري او همدارنګه زیات شمېر سیمې پاکې کړې هم دي. د چک ولسوالۍ د امبوخاب چې ډېره پراخه سیمه ده هلته موږ ته راپورونه او اطلاع وي چې هلته په زیاته اندازه ځمکه د ماینو څخه پاکه سوې تقریبا یو کال هلته د الکتروس مؤسسې له خوا نه کیمپ جوړ شوی و همدارنګه د سید آباد ولسوالۍ په مختلفو ساحو کې فی الحال کار روان دی. همدارنګه مسؤلین زیاتوي چې له کابله تر غزني د دې ولایت په اړوند غځېدلي سړک کې تر 500 زیات حلقوي ماینونه کشف او ساحې له شتون څخه پاکه کړې. د زابل ولایت د انارو بڼوال وایي چې سږکال حاصلات د تیر په پرتله زیات شوي. د دغه ولایت د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین هم وایي د تیر په پرتله د انارو په حاصلاتو کې 8 سلنه زیاتوالی راغلی. زابل د هیواد په سهیل لویدیځه حوزه کې پروت یو کرهنیز ولایت دی چې ډېری اوسیدونکي په کرهڼه او مالدارۍ باندې بوخت دي او خپلې ورځنۍ چارې د همدې لارې مخ ته وړي. اوس د دې ولایت یو شمېر د انارو بڼوال او پلورونکي وایي سږکال حاصلات د تیر کال په پرتله زیات شوي خو له مسؤلینو څخه غوښتنه کوي چې د بازار موندنې په برخه کې دې ورته توجه نوره هم زیاته کړي. دغه زموږ باغو خو حاصل کړي دي خو زموږ باغونه په فروش نه رسېږي نه مارکیټ لري نه خارج ته لار لري. موږ غواړو دا چې موږ ته یو زمینه برابره شي د مارکیټ یا د یو بارډرانو د ایله کېدو بارډران بندي لارې بندي دي باغو کې انار ټوله وراسته سوله وچاودل سوله. انار مو شوي دي ښه حاصلات مو شوي دي په نرخ نه دي. انار مو دا دي اوس په زابل کې د روډ پر غاړه چې په کړي دي څوک په راسته سوله په منو په نیمنیو په چارکې خرڅوه. موږ دا غواړو چې موږ ته باید په دلې یا داسې ځایونه پیدا شي چې هغه موږ کې وساتو د څو وخت لپاره. پر همدې مهال د زابل ولایت د کرهڼې ریاست د کرنیزو چارو مسؤلین وایي د بڼوالو او کروندګرو د حاصلاتو د بازار موندنې او په ښه قیمت د خرڅونې لپاره یې د دې ولایت د نورو مسؤلینو سره خبرې کړې چې په راتلونکي کې به یې دا ستونزه هواره شي. نوموړی زیاتوي چې د دوی له لوري کروندګرو او بڼوالو ته د عامه پوهاوي زیات پروګرامونه ترسره شوي نو ځکه سږکال د نورو حاصلاتو ترڅنګ د انارو په حاصلاتو کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی. زموږ په زابل ولایت کې 600 هکتاره مځکه باندې باغونه ولاړ دي او سږکال ورڅخه 15,000 ټنه حاصلات ورکړل شوي دي چې دا د تیر کال په پرتله باندې 8% زیاتوالی ښیي. او بل د ولس د غوښتنو څخه چې موږ ته خلک غوښتنې کړي دي او موږ هم وزارت ته پیشنهادونه ورکړي دي مؤسساتو هم پیشنهادونه ورکړي دي چې زموږ لپاره سړې خونې باید جوړې شي چې دلته د ولس میوجات کې خوندي شي او دغه رقم شنې خونې راته جوړې شي چې دا نور شنګیا کې ښایسته شي او هغه حاصلات ورکړي سبزیجاتو دا شیان حاصلات ورکړي نو انشاءالله مؤسسات هم په جریان کې موږ اچولي دي وزارت هم په جریان کې اچولی ده نو انشاءالله دولت سره به زموږ همکاري زیاته روانه وي. د یادونې وړ ده چې په زابل کې بڼوال او کروندګر په داسې حال کې د حاصلاتو د زیاتوالي خبره کوي چې هر کال زرګونه ټنه توکي د نور ولایتونو او بهرنیو بازارونو ته وړل کیږي. په پکتیکا کې په 5 لرې پرتو ولسوالیو کې د څه باندې 140,000 امریکایي ډالرو په لګښت 15 FHH روغتیایي مرکزونه جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. دا مرکزونه په هغه سیمو کې رغول شوي چې له دې وړاندې له هر ډول روغتیایي خدماتو بې برخې وو. په پکتیکا کې د 1,40,500 امریکایي ډالرو په لګښت 15 بابه روغتیایي ځالې جوړې او ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د دې روغتیایي ځالو د پرانیستنې لپاره د عامې روغتیا وزارت مرستیال وزیر او د ایسو مؤسسې استازو هم سفر کړی و. راغلی پلاوي په خپلو خبرو کې ویل پکتیکا د روغتیا په برخه کې ګڼې ننګونې لري اسلامي امارت او همکاري مؤسسې به ورته جدي پاملرنه وکړي. د پکتیکا ولایت هغه ولایت ته
چې روغتیایي ډېر مشکلات لري. نو موږ دا کوشش کوو چې امارت اسلامي په خپله بودیجه یا د نړیوالو همکارانو په توسط باندې هغه خالي نقطې چې خلک یې روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري په هغه ځای کې موږ دوی ته کلینیکونه جوړ کړو. د پکتیکا په مختلفو ولسوالیو کې ډېر صحي مراکز لرو چې 25 صحي ځالې یا FHH چې په لرې ترینو نقطو کې موږ د دې فعالیت لرو او همدارنګه 15 موبایل ټیمونه لرو. 3 امبولانسونه هم که څه هم پکتیکاوال د یادو روغتیایي ځالو په جوړېدو خوښي څرګندوي، خو مسؤلین یې په اړونده برخه کې د پکتیکا لپاره په ډېرو خدماتي فعالیتونو ټینګار کوي. مخکې چې موږ ته دا کلینیک نه و په حاله سوی، موږ له ډېرو ستونزو سره مخامخ وو. په 100,000 15,000 په 12,000 به موږ موټر نه و. بالاخره موږ به ورګون یا شرنه یا واڼه ته مریضان استول. بیا چې هر کله موږ ته دا کلینیک په حاله سه، موږ له دې کلینیک سره ډېر صحت پیدا کړ. انشاءالله ټول مریضان ورځنه خوشحاله، ټول قوم مشران ټول ورځنه خوشحاله. نو موږ د ستاسو نه دا غوښتنه ده چې که د امارت د بودیجې نه کیږي، که کوم ډونر تاسو ته په لاس درځي، موږ ته استثناءات باید راکړه شي، هم د وزارت لخوا نه، هم د خیریه بنسټ لخوا نه، هم همدارنګه هغه انجوګانې چې هغه خدمات صحي وړاندې کوي، هغه باید ټول موږ د پکتیکا خلک په استثناءاتو کې راولي. دا مرکزونه د عامه روغتیا وزارت په هڅه او د ملګرو ملتونو د نفوس صندوق په مالي ملاتړ د افغان ځوانانو د موسسې په تطبیق د پکتیکا په نکه، سروبي، وازیخوا، وړمو یو تر ولسوالۍ کې سلګونه کورنیو ته وړاندې شو. درنه او قدرمنو لیدونکو، زموږ د دې مهال خبرونه پر همدې ځای پای ته رسي. تر بیا ښې چارې.